زمونږ روح چرته ګرځي د شپې خوب کې څه ګور زمونږ روح د شپې خوب کې دا ګور یو پیر له یو مرید راغی ویل صاحب خوب مې بیګا لیدل ویل څه ویل زما لاسونه په غلو ګنده دي او ستا لاسونه په شاتو ګنده دي پیر ته یې وویل پیرو خنده مریدانو ته یې هم کته زما لاسونه په شاتو ګنده دي او د ده لاسونه په غلو ګنده ته دنیایي سړی ستا په لاسونه په غلو ځکه ګنده دي او زه خو پیر یم بزرګ یم زما لاسونه په شاتو ځکه ګنده دي مرید ورته وایي جي دې نه مخکې یو بل ټکي هم شته وی بل څه دي وی زما لاسونه ته سټې او ستا لاسونه زه سټم ویله ویلې خبیثه مرداره وی د دې تعبیر څه دی تعبیر خو ښکاره د پیر تابعداري عوام په دې نیت کوي چې د سره دین دی په دې نیت دي که ملا له په کوم نیت دی چې د سره دین او پیر د مرید تابعداري په دې نیت کوي چې د سره دولت دی نو د غلو لاس دې سټي او د شاتو لاس هغه سټي زما په دې خبره پوهېږئ مونږ هغه شته تاسو خیال راغی دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دا جنا صاحب کړی نو هغه ورځ مې یو ته ویم جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلیو جنا صاحب خو ګاندي ته دام ویلیو چې ګاندي ته تپوس وکړو په انګریزۍ کې ورته وایي چې وټ از یور پروګرام مسټر جنا پاکستان دې جوړ کو ستا پروګرام بچئ نو مسلم لیگ وایي چې جنا صاحب ورته ویلې چې مای پروګرام اسلام مای پروګرام قرآن نو جنا صاحب خدام ویلیو چې مای پروګرام قرآن قرآن نه په 43 کاله کې تاسو مسلم لیگ څه شی جوړ کو مای پروګرام اسلام هغه اسلام نه تاسو په 43 کاله کې څه شی جوړ کو بلیټ جنا صاحب کړو نو دا مورو یاره خود د ډېر رزیلو ته مې هغه الفاظ په خوله نه راځي چې ورته ووایي دا داسې کمسط قوم کمینه او رزیل د دوی هغه مشران کمسل او رزیل چې ښه پوهېږي چې په دې د قوم بچي تباه کېږي لګیا دي ښه پوهېږي د ملک د قوم د بچو د خیال ساتلو ډېر ضرورت دی او که د ملک ته د بیډي د الیکشن ډېر ضرورت د چواريانو د جمعدارۍ ډېر ضرورت د قوم بچي سره حکومت سره د قوم د بچو غم نشته بلکل څه سیاسیانو د قوم د بچو د ذهنونه تباه او برباد هر یو وایي چې زما ډله دې جوړه شي قوم د خدای په سیلاب یوړي هر یو دا د قوم بچي چا راویستي په صدر ایوب پسې او دا چسکه چا چولې وه د قوم بچو ته د قوم بچي تباه آینده به په ملیانو کې هم تاسو ګورئ ښه عالم به په دوربین کې هم نه پیدا کړي په دوربین کې ټول به دا د سکول استادان یک دونه دونه او دو دونه چار به ترې جوړي یا د جوماتونو امامان به او مړي به لمبۍ را لمبۍ دغه څیزونه به مدرس عالم بخاري او ترمذي او ابو داود لولولو والا مدرس چې دی هغه به عنقا شي هغه نه پیدا یو خبره چې پېښه شي یو خبره اوس مزې دپاره درته وایم مزې دپاره تاسو وګرځئ تپوس وکئ چې په جنت کې به د جنت دا حورې جوړې د څه نه د دې د بدن دا ماده به څه شي دا به د څه نه جوړي که بلې جمعې لم ما ته وویلې نو بیا به م یقین راشي چې واقعي سړي پاتې دي دا چې دې سړي ختم شي ختمي اعتراض کولو والا ډېر بلکې سورې لټولو والا ډېر دي لیکن کراو صحیح خلق پیدا کېدل چې دي دا به ګران لکه په پاکستان کې لیډر النګه شوی دی صاحب لیډرګي رو چا چې د دوانو اخبار واغستو هم لیډرګي کله کله زه دکان کې ناست یم خلک راشي کار داسې نه داسې نه داسې څوک د جنا صاحب خوری دی څوک د باچا خان خوری دی څوک د نواب نظر الله خان پر کټی دی څوک د مفتی محمود یو حال دا د دې قوم مزاج اوس هغه قوم به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو چې کوم قوم په دې کائنات کې هغه سټیج ته ځان ورسوي چې امریکا مریخ ته تللی شي دا زه ولې نشم امریکا سپوږمۍ ته تللی شي او کاڼي راوړي او په ټول پاکستان کې د هغې نمایش کېږي زه ولې نشم ته خو د هغه محمد رسول الله امتي یې چې امریکا به مریخ ته ځي او محمد رسول الله لا مکان ته تللی ته خو د خدای په دیدارم مشرف شوی
ته خو د هغه امتي پکار دا دی چې ته په خدای قسم پتا کې داسې خلق تیر شوي پتا کې په ځمکه به ناستو لوح محفوظ به ورته ښکارېدو مجدد الفساني رحمت الله علیه په ځمکه به ناستو او چې مراقبه به وکړه نو لوح محفوظ به لیده تفسیر مظهری لیکلی دي د دې آیات په ضمن کې یمحو الله ما یشاء یمحو الله ما یشاء چې د مجدد الفساني د زامنو استاد مولانا طاهر نامه یو د چې په لوح محفوظ باندې نظر پریوتو هغه مولانا طاهر په لوح محفوظ شقی لیکلی شوی بدبخت د ډېر خفه شو چې دا خو زما د زامنو استاد دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی شوی دی یا الله دا بس کی نوړه کې ورته راغله چې د نیکانو خلقو په دعا کله تقدیر مرد شي نو دعاګانې مې ویل شروع کړې چې دعاګانې مې شروع کړې نو میاش پس مې چې بیا په لوح محفوظ نظر پریوتو نو زما د دعاګانو په برکت مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی پتا کې داسې خلق دي ناس به په ځمکه او کتو به لوح محفوظ تا کې خلق داسې تیر دي